الله پاک جل شانه دی په موږ تاسو ټول رحم وکړي. ډیر کسان داسې دي چې په غټو ګناهو باندې اخته دی د فکر کوي چې زه به نن نه سبا توبه وباسم او بل سبا په همدې کې مرګ ورته راسي. نو کله چې په دې کې مرګ راسي علما لیکي د ځان نه درته وایم ما مخکې درته ویل چې الله دې په موږ ټول رحم وکړي. الله دې مې آخره خاتمه پر ایمان کې. علما لیکي دغه لوی ګناه باندې چې ته اخته توبه ترې نه وباسې یا هغه ګناه جاري ګناه بل دیم پخته کړي نو ډیر ځله داسې کېږي چې خدای نکرده د ایمانه څه هغه ګناه انسان خلاص کړي. په محسوساتو په ښکاره خبرو کې د دې مثال دی لکه یو سړی چې ټول ژوند د ابوجهل په رقم تیر کړي، د حامان او د فرعون او د شداد په رقم یې تیر کړي، نو مرګ په دې د موسی علیه السلام پسې راځي. دا ستا وزر ته لوي شي. بېشکه یو خدای مهرباني ده، لیکن الله خو په تا پسې هم عقل ټومبلی دی، سر یې در پسې ټومبلی دی. په دې دنیا په ګردو خبرو څنګه پوهېږي؟ پر دا ځای ولې ړوند کوڼ سي؟ نو ډیر کسان داسې چې در طلاق لاندې کېږي، طلاق دي سي طلاق سي ښځې پر طلاق سي بیا یې ورسره کښېنولي ژوند یې ټول په نارواو په زنا کې تېر سي. دی وایي ودرېږه په دغه کې مرګ ورته راسي چې ستا ژوند ټول په دې کې تېر سوی. ته څه سوچ فکر کوې؟ بعضې کسان په داسې ګناه اخته وي چې هغه د خدای په دښمني باندې تمامه دنیا دی خبري د خدای په دښمني دی فخر کوي. دومره جرأت پر الله پاک باندې چې پلار مور ورور قریب کلی همسایه د خدای ټول انسانان په انسان باندې اخته وي. زما سترګه نه رپېږي. نو دا به ژوند د ابوجهل په رقم دی؟ یو بزرګ ته یو فرشته الله پاک راولېږل د انسان په شکل کې. دی کور ته ناست دی، د ده د توبې توفیق دا سوی دی. کور ته ناست دی، دروازه یې وټکوله. هغه چې راووتله باره ورته ویل چې دا د چا کور دی؟ هغه ورته ویل د مالک بن دینار. چا؟ هغه ورته ویل د چا کور دی؟ ورته ویل د مسلم بن یسار، اعمش، د جنید بغدادي، د پلان د بزرګانو کې یو بزرګ تیر سوی دی، نوم یې اوس له ما څخه د پامه وتلی دی. وایي دې سړي ورته ویلې چې دغه سړی چې دا کور دی دا غلام دی او که آزاد دی. نو په وخت کې مریان ولو، نو مرۍ ورته ویلې چې دا خو د آزاد کور دی، دا سړی خو آزاد دی. وایي دا سړي ورته ویل چې دلته راغی دروازه وټکولې د بهر تلو. با ما هم دا سوچ کوي چې دا سړی چې دا کوم کارونه کوي دا یو آزاد انسان کولی شي، یو غلام یې نشي کولی، یو د خدای بنده یې نشي کولی. بس نو زه د خدای په منځ څه ولاړم. دومره خبره وسوله، واپس چې هغه غلام ورغلی د کور خادم ورغلی، د کور مالک پوښتنه ځینې وکړه چې څه کیسه وه؟ یو ناولد نوراني انسان چې درته ویل ولته غیرت ویل دا و سر خلاص و چې اوهو دا د الله له طرفه یو اګاهي ده، د الله له طرفه یو پوهه ده چې ته غلام یې د خدای بنده یې که ته آزاد یې. موږ نن آزاد یو که غلامان یو. د بنده درجه در غلام له هم علما لیکي لا ډیره تیر ده. غلام داستان وکړ دی دومره حق ته نه ورباندې لري لکه الله چې پر بنده لري. یو مزدور چې راولي نو د ساره څه در معلوم ټیم څه راځه در مازدیګر در اذانه پورې زموږ ته اروپ ته دی ته مزدور وای. غلام دی سار او ماښام ستا په خدمت کې ولاړ دی، خو چې بده سو ستا د خدمت خلاص دی سر هم بخلاص نه خبره. لیکن یو بنده دی چې ستا خوب هم د الله د خوښ مطابق وي، ته به دومره کوشش کوي ته په خوب کې نه آزاد ما ته په وشو بنده کې ولا کړی. نو ځکه خو علما فرمایي یو انسان په سود اخته، یو انسان په رشوت اخته، یو انسان په ظلم اخته، یو انسان په بل څه اخته هم دی کې شیطان وشکي. ته به د دې ملایانو څوریدلی پلانې سړی دی تیر سو کلمه نه سویلې، پلانې سړی دی تیر سو کلمه نه سویل، پلانې سړی دا کلمه ول نه سوی. راځي په خپل د نبی کریم علی السلام په زندگی کې د مبارک په ژوند کې
کله کله دغسې واقع الله پاک لاسي ښکاره کوي چې تر څو د امت لپاره عبرت وړ وګرځي. هغه سر په خلاص کې یو چا سر خلاصوي او که چا سر نه خلاصوي جهنم هم الله پاک شنه نه دی جوړ کړی او نه پر الله پاک د دې فرق شته چې ته ملایه که تاجیه او نه دلته ستا پلار ته خلاصوي نه ستا ورور ته خلاصوي نه ستا مال ته خلاصولی نه دلته تا بیا څوک پېژني. د دواړو جانو سردار فرمایي ستا حسب و نسب ستا ښه و بد هغه ستا نیک عمل دي ستا بد عمل بد عمل دې وي ورک سي انسان مخ په تورېږي. قرآن کې الله پاک فرمایي په ورځ د آخرت به ډېر مخونو سپینې د ډېرو به توري. ما او تا خو عمل د تور مخو والا کوو غواړو سپین مخ. این رحتو به ترکستان می روی. ای الله در سبخشو ما پیو مغفرت غواړو. ای الله د ډوډۍ او د خوراک می دومره والله که ضرورت دی لکه د ستا د بخښنې. ای الله ستا د هدایت چې مې څومره ضرورت دی. د حدیثو په کتابو کې دا واقع ډېر زیاتو کتابو نقل کړی ده. چې شي دا واقع وي د نبی کریم علیه السلام په زمانه کې یو ځوان مړ کېدی نو کلمه یې نسول وستله. نبی کریم علیه السلام بارک پسې حال رالی چې د الله نازولې د پلانې وفات کېږي او کلمه نسل وستی. نبی کریم علیه السلام یو پله یو دوه درې کسان صحابه ورستولي ول چې ته ورسې د فلاني زکندن دی یو کلمه تلقین شهادت کلمه به ورته وایست. هغه چې رالل چې ویې کتل نبی کریم علیه السلام یې راوغوښتي. نبی کریم علیه السلام چې رالی بری د سړي پوښتنه وکړه چې ولې کلمه نسل وستی. وایي ده ورته ویل چې یا رسول الله قربان ما ته د احساسېږي لکه زما ژبې ته او زما زړه ته چې کل پر ویللی نه مې پر زړه راځي نه مې پر خوله راځي. ښه ورته قربان نبی کریم علیه السلام بارک چې څه تفتیش و معلومات وکړي چې څه مسله دې سوي تر پیښه ده. دې خو دې سړي کاروبار هم دی کاروبار نه کول منځونه یې په جومات کول او دا ښه سړی دی دا ګردي خو دغه پکې پکښې کوي لیکن دننه په کورنۍ حقوقو کې یو مسله ځینې خرابه وه. معلومات وصول معلومات دا وصول چې مور ترې ناراضه ده. خدای پاک د دې یو ښایسته دین کې امورو ته د حیوان حقوق لره ښولي دي چې د حیوان سره ته ظلم مه کوه. په خدای نونې انسانان په انسانانو کې خپل قریبې تیرې پر تیرو کوي. محرم چې کوم قریبان ورته وایي چې هغه قریبان چې ستر یې نه سره یعنې پرده یې په مابینځ کې سره نه په خدای هغه یو بل سره ځوي. څه در پیښه ده مسلمان په نامه مسلمانیت مسلمانی خالي در ماجد ته پرې د باره په ماجد کې موږ وغورځو په شارو کې ټوپۍ ته لیدلې دي هغه د مسالې ټوپۍ په دې ټوپۍ کې لمونځ مکروه دي. مسلمانۍ نور موږ ټوپۍ ګرځولې د ماجد تر راسو پر سر یې کړو ماجد چې راوځو شکنځل زما کار دی غیبت زما کار دی تهمت زما کار دی د بل زیرول زما کار دی د دوه سره جنگول زما کار دی په خلکو پسې تهمتونه تړل زما کار دی. خلک وایي زموږ باید د بارنۍ زندگی د باندې زندگی د کاروبار زندگی د دکان زندگی له هم د لمانځه پر صفاتو راسي. په مشکل منځو لکه دومره تاثیر کوي چې په دا سترګې کړېږدي نو قبول به چیرې سي د خدای په دربار کې ما ته بیا د قیامت پورې در جنت پورې رسي چیرې څنګه به رسي جنت په اسمانو کې پر 15,000 کاله که 15,000 کاله لاره د پولیسرات به دې څنګه وراړي. ځکه انسان حیران سي. نو هغه ورته وایي چې مور ځینې نظر نبي کریم علیه السلام باره کې مور راوغوښتله. مور یې سپین سرې بوډۍ ښځه هغه یې ورته ویله چې د موره هغه ورته وایي دا ستا زوی دی دا ستا اولاد دی ستا پر اور زړه کېږي. هغه ورته وایي یا خو زه ځینې ناراضه یم. ورته وایي که چېرته ته دې ته بخښه نه وکړې دی به سور اور ته ځي په اور کې بلویږي. که دلته یو څوک اوس اور ورته بل کړي ته به اوس د هغو څخه د خپل زوی خلاصوې که به پرېږدي چې پکې واچي. ورته قربانه د الله نازولې چیرې پرېږدم خلاصوم بیا مور و پلار وایي که دوی رویسي د زوی زړه نه کاږي نوره که بېننګي هغه څومره چې احسان د زوی سره کړی دی هغه خو په کار ده چې سړی ورکړي او د دغه احسان ضرورت هلته ډېر زیات دی چې کله دی د خپلو پښو لاسو څه ولویږي دی مجبور سي و دوا ته دی مجبور سي د لاسو مینځلو ته دی مجبور سي و دې ته چې دی ولاړ سي دی باندې دوا وسي دی دومره د بل د لاس دغه نو هغه ټیم دی
چې که د خدمت نه وکړي شرع درته سوې ده. سرغون بخلاص ما په خبرو باندې. نو دوستانو لنډ دار اخلم لنډ خبره دا درته اخلم چې نبی کریم علیه السلام چې دی وشزي ته د سپینسری بوډۍ ته دا وویل، هغه ورته وویل چې د الله نازولې قربان ما د ازما زوی ته معافي کړې ده. چې کله دا ورته وویل او په هغه ټیم کې نبی کریم علیه السلام دی هلک ته د کلمې تلقین ورکړي، کلمې پر خوله جاري سو لا اله الا الله. اوس ما ګرد سوال او مجلس ته دی چې دغه کلمه یې ولې بنده. صحابي دي د نبی کریم علیه السلام په زمانه کې دي، خیر القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولې دا بنده او ما ته ټول عمر په سود کې، په رشوت کې، په غلا کې، په دوکه کې، د بل په زیرولو کې ښځه را باندې طلاقه سوي، سر بیا هم نه خلاصو، په دې کې را باندې تېره سي او داسې نورې خبرې، داسې نورې اپړې مې مړ کړي. یعنې لکه اوس دا چې تا د ځانه شیطان جوړ کړي، ته په معاشره کې د فسق او د فساد د خورولو ذریعه سي په مسلمانانو کې. نو قرآن څنګه اعلان درته کړی دی؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه لهم في الدنيا عذاب اليم وفي الاخره. څنګه ته قرآن کریم د ګرز معنی دی یاد. خدای د دنیا د عذاب خبرتیا واګایم درکړي د ایپس او الله پاک د آخرت د دردناک عذاب گواہی دغه خبرتیا درکړي. لیکن نن موږ در ټیک ټاک پورې، در فیسبوک پورې، در پیجو پورې په خدا کې خدای پیژني، رسول پیژني. دومره یو ظالم چې څومره ظالم سي دومره ظالم دومره خو وکړه چې خپل ګناه دی بسته، نو نور ولې په ګناه اخته کوي، نو نور ولې په ګناه اخته کوي، نو نور ولې په ګناه اخته کوي. د روژې په دې ښایسته میاشت کې لام بیا د بي دي ډېره مافي کله یو کس انسان ګروپ ته راچولی نو در شټیکرانو، در بې عزتیا، در ډمتوب پر زموږ په دې اوس معاشره کې په خدای که پر دنیا یو بل شی دومره مخ دی لکه ډمتوب چې څونه پر مخ دی، لکه څومره چې پر مخ ډمتوب دی. د هغه خلکو څه ګیله نشته چې بابا هغه خلک کوي، هغه خوا د شیطان یا انسان. خدای دې هدایت ورته وکړي، هدایت نه الله پوسو، خدای دې بس الله ښه پوهېږي. لیکن افسوس په ما او تا دی چې ما او تا دې ته تشهیر څنګه ورکوو. ما او تا خدای پاک فرمایي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الله څه فرمایي په دې آیت کې؟ تاسو یو د بل سره نیکی باندې مرسته وکړئ. خدای وی تاسو یو د بل سره پر ګناه باندې مرسته مکوئ، د خدای په دشمنی باندې مرسته مکوئ، د شیطان په کارو باندې مرسته مکوئ. نن جنت مفت دي څوک ولا که غواړي او جهنم په 100 روپۍ دی ولا کواري پرکیش، په 1000 روپۍ ولا کواري پرکیش. نو ځکه ژوند ټول د ابوجیل په شکل، ژوند د شدت په شکل او مرګ د موسی علی السلام په شکل غواړي. نو دا خو یې سینونتوب دی، دا خو یو جنون دی، دا خو یو بې عقل توب دی که انسان سر نخلي.